د یادو اهدافو ترلاسه کولو لپاره تېره ورځ په پېښور کې د شیعه او سني ټولنو ترمنځ دا لومړی جرګه نه وه. د جرګې غړي وایي دواړه ډلې په کوهاټ کې شوې د امن لوزنامه عملي کولو باندې کار کوي. دویمه نکته دا ده چې کوم فریق غلطي کی فرض کړي یو فریق کې اخلاص وي هغه اخلاص سره قدم اوچات کی او بل فریق چال ول کی ناجایز کی نو ګرینډ جرګې باندې دا فرض دی د هغو ذمہداري ده چې هغه د ناجایز فریق خلاف لیکل وکي او مخکې کور بیا د سرکار ذمہداري ده چې هغه لیکلو باندې عمل درآمد وکي چې کوم فریق یې ریکمنډ کړو چې دغه سزا ورکړه چې سرکار هغه ته بیا سنګینه سزا ورکړي چې سرکار ورته سنګینه سزا ورکړي نو بیا عمل بحال کیدای شي کني مشکل ده. د فبرورۍ په 2 په اسلام آباد کې او د هغې نه وړاندې د جنورۍ په 11 په کوهاټ کې د حکومت په مرسته دواړو فریقینو ترمنځ جرګه شوې وه او د شوې لوزنامې 14 نقطو عملي کولو په لړ کې دواړو خواو حکومت ته د کمیټیانو جوړولو لپاره 14 تنانو نمونه ورکړي وو. د جرګې مشران د پېښور په جرګه کې د ټل پړه چینار لاره پرانستل مهم ګڼي. دغه لاره د مودو راسې تړل شوې ده. امید ان شاء الله چې موږ دغه سلسله ده د کوهاټ د امن معاهدې تسلسل ده او موږ خپلو کې دا بیټکس ده دا نشست ده دا بغیر سرکار نه ده. امید ده ان شاء الله کې به ډېر معاملات لارې هموارې شي لارې به کلاو شي نور مشکلات به سره ختم شي کوم د بې اعتمادي ده د منځه اعتماد به بحال شي ان شاء الله دیو بل احترام دیو بل د مقدساتو د سوشل میډیا استعمال به ان شاء الله د غوټولو خبرو سره مناسب شي. د کورمې د شخړې هوارۍ لپاره د جنورۍ په وړومبۍ نیټه په کوهاټ کې د امن تړون لاسلیک شوی و خو د جرګې اهداف ترلاسه شوي نه وو. دا مسلسل جاری ده 2 ورځې حکومت نه بغیر جرګه وشوه خو زه د حکومت جرګه ګرینډ جرګه زه حکومت ورته رسولی وم ګرینډ جرګه ښه ماحول کې خبرې وشوې یو سړی اختلافات والا خبره ونه کړه امن نه بغیر. اوس په دا لای عمل حکومت او ګرینډ جرګه ورته تیاروي چې دا په کوم شکل مخکې مو بوځو د وسله په کوم شکل ونه راواخلو راغونډه کړو دغه لای عمل ورکړی دواړو فریقانو یو شیډول یې لیکلی ده. د کورمې انتظامیه چارواکي وایي پړه چینار او نورو سیمو ته د خوراکي توکیو قافلې د ټل پړه چینار په لاره وخت په وخت روانې دي او د دې ترڅنګ په کورمه کې 260 شخصي مورچو کې په بالشخیل او خار کلي کې شلو پورې مورچې ړنګې شوي دي. د څو جرګو وروسته ډېرو لږو مورچو ړنګول ښایي چې حالت سمولو ته لا اوس هم ډېر کار پاتې دی. فرید شینواری وایس اف امریکا ډیوا پېښور.